السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن زلبیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک په ویډیو باندې تمبینل ولګوو. د زیاتو ملګرو غوښتنه وه نو ما هم دغه طریقه مناسب وګڼله چې تاسو ته دغه طریقه در وښیم. زیات ملګري موږ نه په فیسبوک هم تن کې یوټیوب کې پوښتنه کوي چې تاسو څنګه په د فیسبوک په ویډیوګانو باندې تمبینل لګوئ. نو تاسو ملګرو چې کله په فیسبوک کې ویډیو اپلوډوئ نو هغه باندې تمبینل لګوئ هغلته تاسو ته اپشن نه درکوي. نو زیاتو پښتنو نو ویډیوګانې چې زه په فیسبوک کې ګورم هغو باندې تمبینل نه وي لګېدلی. نو ما هم غوښتل چې دغه ویډیو تاسو ته جوړه کړم. تاسو څخه هم هیله کوم چې دغه ویډیو درسره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم دغه طریقه زده کړي. نو ملګرو د دغه نه مخکې تاسو ته د فیسبوک کریټر سټوډیو لینک مهم دی. تاسو به د فیسبوک کریټر سټوډیو لینک ترلاسه کوئ او وروسته به تاسو هغې ته ورځئ. فیسبوک سټوډیو لینک د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته. تاسو زه طریقه درښیم. ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که څوک دغه ویډیو په پیج باندې ګوري هلته زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. ملګرو ډسکرپشن کې لینک شته. کله چې تاسو به هغه لینک باندې کلیک کړئ فیسبوک کریټر سټوډیو لینک ده تاسو به ډایرکټ اتوماتیک بوځي کروم براوزر ته. خو ملګرو تاسو باید دا ټول نه اول په کروم براوزر کې خپل د فیسبوک هغه آی ډي تاسو پکې پیج جوړ کړی دی هغه راخلاصه کړي وي تر څو تاسو اتوماتیک همغه پیج ته بوځي. دلته تاسو چې کله خپل آی ډي راخلاصه کړئ په کروم براوزر یا هغه براوزر چې تاسو استعمالوئ په هغې کې خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. ملګرو دغه د فیسبوک کریټر سټوډیو راخلاص شوی دی. دغه ډول انټرفیس لري. که تاسو ته ملګرو بل سایټ مثلا تاسو ته بل ځای راشي تاسو چې کله لاندې لږ راشئ هلته فول سایټ لیکلی وي ګو فول سایټ داسې اپشن وي په هغې چې تاسو کله کلیک کوئ تاسو ته به دغه ډول انټرفیس د ډول سټوډیو راشي. ملګرو دلته لیکلی دي ګورو ملګرو کنټینټ لایبرري. تاسو په دغه اپشن چې کله کلیک وکړئ تاسو ته به د خپل پیج ټولې ویډیوګانې دلته راشي. دلته کلیک کوم لږ انتظار کوو زما نیټ هم کمزوری دی. ملګرو تاسو وینئ چې موږ ته خپل د پیج ویډیوګانې ټولې راغلې دلته. نو ملګرو تاسو څخه هم هیله کوم چې زموږ د پیج لینک په ډسکرپشن کې شته نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. که تاسو تر اوسه پورې نوی راغلي نو هیله ده هغه هم لایک کړئ. نو دلته ملګرو تاسو را به شئ چې هغه ویډیو تاسو غواړئ په هغې به کلیک کړئ. زه مثلا په دغه ویډیو باندې کلیک کوم. چې کله تاسو کلیک پرې وکړئ یوازې همدلته به تاسو ته اوس راشي همغه پوسټ. نو ملګرو نن ورځ زما نېټ بیخي زیات سلو دی. کله تاسو په ایډیټ پوسټ باندې کلیک وکړئ هغه ویډیو باندې تاسو ته به دلته دغه اپشن راشي. ګورئ د کونج کې اپشن ښکاري ایډیټ پوسټ. دغه اپشن تاسو ته ښکاري. تاسو په ایډیټ پوسټ باندې کلیک وکړئ. دلته کله چې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو ته اوس بل صفحه راشي تر څو په هغې کې تمبینل پرې ولګوئ. نو ملګرو تاسو ته دغه ډول انټرفیس راشي. دلته تاسو ته ویډیو ډیټایلز دلته تاسو دغه ویډیو ټایټل همدارنګه ډسکرپشن همدارنګه د ویډیو ټاګز چې کوم دي هغه برابرولی شئ. او دلته ملګرو تاسو ته ښکاري تمبینل. تاسو چې کله په تمبینل باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو څو تمبینل راځي د خپل ویډیو څو تمبینل راځي او دا اپشن هم پکې راشي. تاسو کولی شئ ګورئ دلته موږ ته یو څو تمبینل راغلل خو دلته ملګرو تاسو ته ښکاري کسټم ایمیج. دلته تاسو په اډ ایمیج اپشن چې کله کلیک وکړئ تاسو د خپل موبایل ګیلري څخه بل ایمیج یا تمبینل پرې لګولی شئ. دلته کلیک کوم ګورئ ملګرو موږ ته د خپل موبایل انځورونه اوس راځي. کله چې تاسو دغه راغله اوس به تاسو دلته په براوزر باندې کلیک وکړئ او خپل تمبینل باندې انتخاب کړئ. ګورئ ملګرو موږ ته تمبینل راغلل. که بیا هم تاسو دلته نه راځي دلته تاسو په دې درې خطونو کلیک وکړئ. هلته لاندې تاسو ته راځي ګیلري. ګورئ ملګرو موږ ته ګیلري راغله. دلته تاسو ته د خپلې خوښې تمبینل انتخابولی شئ. نو ملګرو تاسو چې هر تمبینل اوس وغواړئ هغه پرې لګولی شئ د خپلې خوښې تمبینل. کله چې دغه وشول تاسو ته دلته لاندې سیو اپشن ښکاري. په سیو اپشن چې کله کلیک وکړئ او د ویډیو تمبینل چې هر یو تاسو انتخاب کړی هغه به سیو شي. نو ملګرو که مو چېرې دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ او ضرور دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه خبر شي. نو مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.